بسم الله الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم قدرمنو ځوانانو السلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاتہ نن له یو ډیر مهم بحث سره تاسو قدرمنو په خدمت کې یم هغه داسې ګڼ ځوانان موږ نه پوښتنه کوي چې څنګه زه په ځان باندې باور پیدا کړم یا زه په مجلس کې خبرې نشم کولی یا کله چې وینا کوم کله چې دندې ته ځم کله چې یو مجلس ته ننوځم یو ډول اغیز منفي اغیز را باندې را پریوزي یو رقم د نورو سام را باندې پریوزي څنګه کولی شم له دې حالت څخه ځان لرې وساتم څنګه کولی شم په ځان باندې باور پیدا کړم څنګه کولی شم خپلې وړتیاوې خپل لاسته راوړنې خپل پرمختګونه هغه له نورو سره شریکوم د دې لپاره چې په ځان باندې باور پیدا کړئ تر ټولو مهمه چاره چې باید ترسره کړئ هغه د لاندې اته ځانګړنو یا د دې مهمو اتو ځانګړنو خپلول دي د ځان د باور پیدا کولو لپاره د اتو مهمو ځانګړنو ترلاسه کول یا په ځان کې پیدا کول دي د دې ځانګړنو په اړه باندې یو ډیر مهم بحث لرو له موږ سره اوسئ قدرمنو ځوانانو لومړنی بحث هغه د خپلو جامو د خپل ځان د خپلو ویښتو د خپلې څهرې پاکول او په هنداره کې ځان ته کتل دي تاسې کله غواړئ یوې غونډې ته ښوونځي ته د خپلې دندې ځای ته ننوځئ له پاکې څېرې سره له ښکلو ویښتو سره له پاکو جامو سره ننوځئ په دې توګه باندې تاسې کولی شئ په ډېر ډاډمن په ډېر ستر باور سره په ډېر لوی توپیر سره له نورو سره په ډاډمن زړه باندې هغه مجلس ته ننوځئ هغه ښوونځي ته ننوځئ د کار هغه ځای چاپېریال ته ننوځئ او بالاخره په ځان باندې باور اضافه کړئ دویمه ډېره مهمه خبره هغه کسان چې بریالي دي تاسې په ژوند کې تاسې ته ښه ښکاري کسان چې تاسې فکر کوئ هغوی په ټولنه کې له دوکې خوړلو او له دوکه کېدلو څخه ځانونه لرې ساتلي بلکې په ټولنه کې مثبت بدلون ته زمینه برابره کړې ده د هغوی ژوند مطالعه کوئ بهترین کتابونه چې ما ته خپله ډېر خوند راکوي او زه یې همیشه مطالعه کوم هغه د خاطراتو کتابونه دي کوشش وکړئ د هر چا د خاطراتو کتابونه ولولئ هر هغه چا چې د خپل ژوند په اړه باندې کتاب لیکلی ده د هغه کتاب راواخلئ ویې لولئ ځکه هغه د یو ژوندي انسان چې تاسې په څېر باندې ژوندی یا ژوندی ده او هغه د مختلفو کړاوونو مختلفو تجربو څخه تیر شوی د هغه د ژوند په اړه باندې تاسې معلومات ترلاسه کوئ نو د خاطراتو کتابونه لوستل تاسې سره ډېره زیاته مرسته کوي درېیمه ډېره مهمه خبره دا چې هر کله تاسې وخت ولرئ په کور کې په ښوونځي کې پوهنځي کې ساعتونه هم خالي په دنده کې چارې هم کمي کوشش وکړئ کوم کارونه چې تاسې ته د خپل ژوند کمزورتیا ښکاري هغه تمرین کړئ یعنې خپلې کمزوري پیاوړې کړئ مثال په ډول ته د ژبې فصاحت نه لري ته د وینا په فن باندې نه پوهېږي ځان سره په کور کې کښېنه د وینا فن تمرین کړه د ژبې د فصاحت لپاره کلمات پیدا کړه ځان ته اورېدونکي پیدا کړه تا لیک دی خراب ده نشي کولی چې ښه پاک خط ولیکي تمرین وکړه ځان خپل کمزوري نقاط د خپل ژوند کمزورتیا هغه پیاوړې کړه څلورم ډېر مهم کار چې تاسې باید وکړئ هغه په یو کار باندې تمرکز کول دي په یوې ځانګړنې تمرکز کول دي دغه ځانګړنه دغه تمرکز تاسې دې ته بیایي چې تاسې له نورو څخه متفاوت او توپیر لرونکي واوسېږئ په دې معنا چې بالاخره تاسې په یوه چاره کې له نورو څخه غښتلي پاتې کېږئ دغه غښتلي پاتې کېدل په یوه چاره کې دی تاسې سره مرسته کوي چې تر څو د خپل ځان باندې باور اضافه شي تاسې په یو برخه کې د مثال په ډول تاسې په سافټویر کې ډېر تکړه یاست تاسې په هارډویر کې ډېر تکړه په رسامۍ کې ډېر تکړه په شعر کې ډېر تکړه په کرکټ کې ډېر تکړه په فوټبال کې ډېر تکړه په د وینا په فن کې ډېر تکړه یاست فصاحت مو د ژبې ډېر ده دغه برخه کې تاسې کوشش وکړئ چې په مخ لاړ شئ له نورو څخه توپیر پیدا کړئ کله چې تاسې دغه پرمختګ کوئ د پرمختګ هم په هغه کمزورتیاو باندې مثبت اغېز ښندي او بالاخره مثبت تصور د ځان په اړه باندې پیدا کوئ پنځمه ځانګړنه هم همدا ده چې د ځان په اړه باندې مثبت سوچ وکړئ هره ورځ چې سهار راوچتېږئ له خوبه فکر وکړئ چې نن د تاسې لپاره یوه ډېره ښکلې ورځ په مخکې ده او په دې ښکلې ورځ کې تاسې ډېر ښکلي کارونه ډېرې سترې لاسته راوړنې لرئ او دغه لاسته راوړنې یې تاسې سره مرسته کوي تر څو تاسې په ځان باندې باور اضافه شي شپږمه ډېره مهمه خبره او ډېره مهمه نقطه چې تاسې د ځان باور زیاتوي هغه له غلطیو څخه ډار مه کوئ له ناسمو کارونو ترسره کولو څخه ډار مه لرئ هر هغه څوک چې دنده ترسره کوي هر هغه څوک چې کار کوي هغه به له غلطیو سره مخامخ کېږي مګر د غلطیو له تکرار څخه باید تاسې ویره ولرئ تاسې باید غلطۍ ستونزې هغه خنډونه هغه شخړې چې تاسې په خپل کار کې لرلي هغه باید بیا تکرار نه شي هغه باید د تجربې په توګه د یو درس په توګه باندې د تاسې د نورو غلطیو د تکرار څخه مخه ډب کړي کله چې د تاسې په ژوند کې غلطۍ کمیږي په ځان باندې باور زیاتېږي او بالاخره له ډېرو
ناوړو پایلو او د ناوړو اغېزو څخه لرې پاتې کېږي. اووم ډېره مهمه ځانګړنه چې تاسې سره مرسته کوي او د تاسې د باور د زیاتېدا سبب ګرځي، په ځان باندې باور زیاتېږي، هغه د سختو کارونو ترسره کول دي، د هغې تمرین ده. د مثال په ډول د وینا فن تا لپاره یوه سخته ستونزمن کار ده. کوشش وکړه چې د وینا د فن په اړه باندې زیات تمرینات وکړي. هر مجلس ته، هر غونډې ته، هر کنفرانس ته چې لاړې، وخت واخله او هلته وینا وکړه. سخت کارونه ترسره کړه. ته فکر کوي چې د فلاني لیکوال کتابونه ډېر سخت دي، ته نه شي لوستلی. د مثال په ډول نوام چوماسکي کتابونه ډېر سخت کتابونه لیکلي. کوشش وکړه د هغه دا سخت کتابونه ولولي، د هغه دا سختې تیوریانې ولولي او د دغه سخت کار په ترسره کولو سره خپل دماغ، خپل فکري ځواکتیا هغه پیاوړې کړي. په آخر کې ډېره مهمه ځانګړنه چې تاسې سره مرسته کوي د ځان د باور د پیدا کولو لپاره، هغه ځان له نورو سره مه پرتله کوئ. هر هغه څه چې ته لري کیدای شي نور یې ولري. هغه خلک چې ډېر څه لري، د تا نه اضافه څه لري، د هغوی سره ځان ځکه مه پرتله کوه چې ډېر خلک شته چې هغوی هېڅ هم نه لري. نو کوشش وکړه په خپله د اغېز په سیمه کې، په خپله اغېز ساحه کې د پرمختګ لپاره زمینې مساعده کړي او له نورو سره د پرتله کېدو څخه ځان لرې وساتي. له دې لارو چارو څخه تاسې کولی شئ په ځان باندې باور اضافه کړئ. ډېره مننه.